الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې تاسو برو جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې چرته هم یې الله رب العزت ما همیشه د پاره رو جوړ خوشحال او آباد ساته. امین. زما عزتمندو، نن د یوې بلې خاص بهترین او عظیم الشان وظیفې سره د ستاسو مخکې حاضر شویم. لکه څنګه چې ستاسو په علم کې ده چې د دین مخکې ما د بسم الله حواله سره یو ویډیو جوړه کړې و او یو وظیفه ما تاسو ته ذکر کړې و. هم هغه طریقې سره نن ما تاسو ته یو بسم الله حواله سره یو بل وظیفه راوړې ده. خو زما عزتمندو، دا د هغې نه زیاته بهترین او مجربه هم ده او اسانه هم ده. زما عزتمندو، د الله رب العزت د پاک بابرکته نوم طاقت ډیر زیات دی. زمونږ د الله رب العزت په ذات باندې ایمان دی. زما عزتمندو، د الله رب العزت د نوم ډیر زیات فضیلتونه دي. په کوم کار باندې چې د الله رب العزت نوم مبارک واغستلی شي، هغه کې الله تعالی خیر او برکت اچي. او چې په کوم سیز باندې کوم کار باندې د الله رب العزت نوم مبارک وانه غشتلی شي، نو اگر ناقص وي او پاره کې خیر او برکت نه وي. نو زما عزتمندو، دا د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه ده. او بسم الله الرحمن الرحیم د سورته مبارکه سورۃ النمل کې د آیات مبارکه یو ټوکړه ده. سورۃ النمل کې آیات راځي انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. نو زما عزتمندو، دا پورا آیات نه ده بلکې دا آیات یو حصہ ده. زما عزتمندو، دا الله رب العزت د دې نوم خیر او برکت ډیر زیات ده. د دې معنی دا ده د الله رب العزت په نوم باندې شروع کوم چې ډیر زیات مهربان دی او رحم کوونکی دی. زما عزتمندو، دا وظیفه د رشتې د پاره خصوصي وظیفه ده. دا وظیفه د هغه جنې د پاره ده یا د هغه هلک د پاره ده چې هغه یو ځای کې رشته خوښه وي، خو د هغې کور والا په هغې باندې ناراضه وي. او د دې هلک یا جنې چې کوم ځای کې رشته خوښه وي، خپل کور خلک نه غواړي چې هغه ځای کې د ده رشته وشي. نو داسې هلک یا جنې چې هغه په یو ځای کې په رشته باندې ناراضه وي او د کور خلک د هغه د رضا نه بغیر بل ځای کې رشته کول غواړي، نو داسې هلک او جنې ته دا وظیفه کول بهتر دي. او ورسره د الله رب العزت نه دا دعا هم غواړي چې الله پاکه دا وظیفه چې د کومې رشتې د پاره زه کوم، که چېرې دا رشته زما د پاره بهتره وي او په دنیا و آخرت کې په دې کې زما خیر وي، نو یا الله پاکه زما دا رشته وکې. او یا الله پاکه که چېرې دنیا و آخرت کې زما د پاره شر وي او زما د پاره د پریشانۍ سبب ګرځېږي، نو یا الله پاکه ما د داسې رشتې نه محفوظ وساتې. یا الله پاکه ما د داسې رشتې نه بچ وساتې. نو زما عزتمندو، کله چې تاسو دا وظیفه وکئ او د الله تعالی نه د خیر سوال وکئ، الله تعالی نه وغواړئ، نو ان شاء الله تعالی الله تعالی به هغه سکی چې پاغي کې به ستاسو خیر وي. دین علاوه زما عزتمندو، دا وظیفه تاسو د هر پریشانه، غم او مصیبت تکلیف د پاره هم کولی شئ. یا په کور کې جنگ جګړې وي، د هغې د پاره هم کولی شئ. اکثر په کور کې زنانه وي، نو څه زنانه ظاهره خبره ده چې غالبې وي، طاقتورې وي، او کور والا چې کوم خلک وي هغه هم د هغې تابعداري کوي او د هغې ملاتړ وي. بل طرف لا په کور کې کمزورې زنانه وي، هغې په هغې باندې ظلم او زیاتی کوي، جنگ جګړې ورسره کوي. نو داسې کمزورې خور د پاره دا وظیفه ډیره بهترینه وظیفه ده. زما عزتمندو، کله چې تاسو دا وظیفه وکئ، تاسو ته به سکون ملو شي، اطمینان به درته ملو شي، خوشحالی به درته ملو شي، کاروبار به مو چمکو شي، د قرض نه به الله تعالی نجات درکړي. اوس زما عزتمندو، دا وظیفه به تاسو کوئ څنګه، طریقې کار یې څنګه دی؟
طریقه کار دا دی چې تاسو به بسم الله الرحمن الرحیم د هر موز نه پس 41 مرتبه وایي، یو سلويخ پیری به تاسو وایي او 41 ورځو پورې به تاسو دا جاری ساتئ. یعنی د هر موز نه پس یو سلويخ پیری به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وایي او یو سلويخ ورځو پورې به تاسو دا وظیفه کوئ. زما عزتمندو کچره اول او اخر مته مخکې رستو مته درود شریف وي نو نور هم بهتره ده. کډېره پیری نشي ویلې نو یو پیر درود شریف ته مخکې رستو وایا. دین علاوه زما عزتمندو کله چې تاسو ټول موز خلاص کړئ نو ټول موز پسې تاسو هم دا وظیفه کولی شئ. یا سنت مو کړی دي نارینه په جماعت کې ناسته سنت کړی دي نو سنت او فرض او منځ کې هم دا وظیفه کولی شي. یا زنانه وی سنت یا فرض کړی وي د سنت او په فرض او په منځ کې تاسو هم دا وظیفه کولی شئ. یعنی د موز په دوران کې د موز په نیمه کې تاسو هم دا وظیفه کولی شئ. خو زما عزتمندو څنګه چې ما تاسو ته ذکر کړ چې دا وظیفه به 41 دن تک یو سلويخ ورځو پورې به تاسو دا وظیفه جاری ساتئ. نو اوس به ډېر زنانه داسې وایي چې مفتی صاحب په موږ باندې خو بیماری راځي موږ به څنګه 41 ورځې پوره کوو. نو زما عزتمندو کله چې تاسو دا وظیفه کوئ او تاسو بیماری راشي او موز پاغي کې چوټي راشي نو دې سره بس تاسو د دې وظیفې هم چوټي شي. نو چې کومه ورځ تاسو دا وظیفه کړې وي 9 ورځې مو کړې وي یا 15 ورځې یا 20 ورځې هر څومره ورځې چې مو دا وظیفه کړې وي نو هغه ورځې به یاد ساتئ او دغه وظیفه بیا سټاپ کړئ او بیا دروئ. کله چې تاسو پاکیت حاصل شي او غسل وکړئ پاکیت حاصل شي او بیا 15 منځونه تاسو په کومه ورځ باندې شروع کړئ نو هغه پسې به تاسو خپل حساب کتاب شروع کړئ او د هر موز نه پس په 41 پیری تاسو دا وایي یو سلويخ ورځو پورې. نو هغه مخکې ورځې چې کوم بیماری نه مخکې کمې ورځې وي هغه سټاپ شوی وي نو دا وروسته بیماری نه پس چې څومره ورځې تاسو وي نو دا به خپل منځ کې را جمع کړئ نو تا ته به اندازه ولګي چې زما یو سلويخ ورځې پوره شوي دي او که نه. زما عزتمندو دې طریقې سره به تاسو دا وظیفه پوره کړئ. ډېره بهترینه او مجربه وظیفه ده خامخا دا وکړئ. زما عزتمندو که چېرې تاسو تعویضونه پکار وي ستاسو نقوش پکار وي ستاسو په کور کې جنګ جګړې وي کاروبار مو نه چلیږي مخه مو نه سمیږي چا در باندې کوډې جادوان کړی وي نو د هرې مسلې دپاره ما تاسو ته د دې چینل په ډسکرپشن کې واتس اپ نمبر درکړی پای باندې ما سره رابطه کوئ. ان شاء الله تعالی د هر مسلې لپاره تعویض او نقش به زه تاسو ته واتس اپ په ذریعہ باندې درلیږم. امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه به تاسو ډیره زیاته خوښه شي. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بل ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مال اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.